جنازې ته به نه راوځي، مقبرې و دیرې ته به نه راوځي طالبانو، عیني سخت ردونه کوي. بیا وایي خصوصا د موږ د مصر ښځې بالکل به نه راوځي. که ډېرې شوخي دي طالبانو، د مصر ښځې هم که نه غټې غټې ښځې دي طالبانو. یو ورځ مسجد الحرام نه ووتلمه، نو یوه ښځه وه مصرۍ وله، مشره ښځه وه، اوبه ورسره ولې طالبانو بوشکه وه، نو ستړې سوې وه ډېره، د زمزم اوبه یې وړلې، ډېرې لرې نه یې راوړې وې وړلې. نو ما ورته ویلې مورې ملرایه که زه به یې درسره ویسم. ما چې غیرت وکړې طالبانو، ځکه ما دا غټه ولیدله، مې ویل وړه بوشکه ده، دا یې څنګه ستړې کړې ده. نو چې بوشکه مې ورسره راواخېسته طالبانو، مې بیا به زه دا ښه چا سره ونه کړم، ځکه دومره یې ستړی کړم چې غیرت نیولی مې وړلی مې هم نه شوله، خو ورسره را مې وړله طالبانو، د الله دپاره مې راوړه، ځکه مشره ښځه وه طالبانو، خو دومره غټې غټې دي، بس دې سره وړه غوندې ښکارېده. مې ویل وړه غوندې ده دا، چې ما لاس کې ونیوله طالبانو سخت یې. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. یو چې مړی مکه مکرمه کې چا سره وانخلی جنازه چې ته به وایې چې راځه دا مړی لږ په اوږو کوو سره، ټول دې پرېږدي، تنات تاته در پرېږدي، داسې به دې کي که نه چې مړ دې کي، ته به وایې چې راځه خیر سره وکړي. أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فيه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. ودلی د طالبانو امام بخاری ټول دلیل همدار وړي. وقال عطاوي عن جابر وحازت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. دلته دوه خبرې واوري طالبان. یوه خبر دا واوري، د موږ د احنافو مذهب داسې ده، د یو د امام طحاوي رایه د طالبانو، یو د امام ابوالحسن الکرخي رایه ده. امام طحاوي وایي نیمایي آیات جایز ده، چې ښځه څوک وایي حیضه یا جنوب دا جایز ده. امام کرخی وی طالبانو مطلقاً څوک ده ناجایز ده، جواز نه لري. بیا دیمون په احنافو کې بعض علماو د امام طحاوی خبره تایید کړي او مختاره کړي ده، خو طالبانو الله دې په ابن النجیم رحمه الله رحمو کې بحر رایق مولا هغه چې دواړه اقوال نقل کړي، ډیر د امام ابوالحسن کرخی طرف ته فقهاو تللي دي. نو هغه وی طالبانو حدیث قرآن کې مطلقاً راغلی چې تاسو قرآن جنوب حیزه مه وایه، احادیثو کې چې راغلی چې تاسو جنوب حیزه د قرآن نه وایي هغه مطلقاً راغلی. چې مطلقاً راغلی طالبانو دی وایي چې مطلقاً باید بند سی، باید اونویسی. دا که خبر ده طالبانو، زموږ د احناف په مذهب جنوب حیزه نیمایي آیات مطلقاً چې بند سی طالبانو، دا که خبر باندې پوه شولئ، دا د بحر رایق رایه ده. اما طالبانو خدا الته قرآن ویلل ناروا ده چې پنیت دی چاوي د قرآنیت پنیت باندې، او که د قرآنیت نیت نه پکې بیا طالبانو جایز ده. ما تاسو ته مخکې ویلي ول، خو یاد مو دي که پنیت د قرآنیت باندې وي بیا یعنی قرآن د قرآنیت بیا ناروا ده، که د قرآنیت د پنیت نه د دعا پنیت بیا جایز. قال حکم وی و انی لأذبح ما بذبیحک ولو زڅوکما. نو خو چې کوله دي نو د جنوب الاله خو جایز ده، خو ګور هلته خو الله ویلي ولا تأکلوا مما لم یذکر، نو بسم الله مو پی ویلي، نو بسم الله می چې پی ویلي قرآن ده کنه، نو پروا نه کوي طالبان.